سبق یوازې د دې خبرو نوم نه دی چې مونږ په کتاب کې لیکل لوستل زده کړو. اصل شی زمونږ کریکټر دی چې مونږ سبق ووایو، مونږ مخې ته راشو، مونږ د معاشرې هغه خلک سپورټ کړو د ځان سره چې هغو ته سپورټ ضرورت دی، دغه خلک چې غریبانان دي، دغه خلک چې معذوره دي، دغه خلک چې د تیارې تعلیم نه لري دي، دا جهالت مونږ لرو. مونږ د خپل کالج د دې روډ د دې لارو کوڅو د دې حفاظت وکړو. تاسو چې چارو فیسیلیټیټ کړی، تاسو پروفیسر صاحبان زه ډېر زیاته مننه کوم چې تاسو هغوی فیسیلیټیټ کړئ او تاسو له دا موقع درکړه چې تاسو دلته د خپلو صلاحیتونو اظهار وکړی شئ. او څنګه به ورته لاړ شم په رڼا کې زه، څنګه به ورته لاړ شم په رڼا کې زه. ما لیدلې دا په توره شپه کې ده، ما لیدلې دا په توره شپه کې ده، ښکلې مې روضه په مدینه کې ده. تاسو ته په دې دومره ښکلي پروګرام ارینج کولو باندې مبارکباد پېښ کوم او ډېر ښکلی پروګرام تاسو وچلو او یو بله خوشخبري تاسو ته واورم چې زموږ د کالج یو هونهار طالب علم چې تاسو له په اول کې شیلډ هم ټاکلی خو هغه زما خیال دی نو رب نواز خان هغه پرون ما د کے ایم یو میرٹ لسٹ کتو د هغه په میرٹ لسٹ کې 345 نمبر دی. ماشاءالله د هغه په ښه کالج کې که په خیبر میډیکل کالج کې وي نو په ایوب میډیکل کالج کې انشاءالله د هغه داخله